السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین حضور رضا سید برغه حقیارن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته د شکرې شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل موبایل کې د کار وکړو چې موږ د موبایل هیستوري یعنی موږ د موبایل ډیټا بل څوک ونیسي کتلای. مثلا موږ تاسو خپل موبایل خرڅوو، موږ تاسو په موبایل په براوزر کې چې کوم انټرنیټ کوم فیسبوک مخلاص کړی دی، یوټیوب چینل مخ خلاص کړی یا د ټلیفون په ذریعہ ته موږ تاسو ټلیفونان کړی دي یا میسجان استولې دي، زموږ د موبایل هیستوري هیڅ کوم ونیسي کولای چې لاس ته راوړي. او که چیرې دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړ دا کار مو نه کړی، نو هر څوک کولای شي چې زموږ تاسو د جمیل آی ډي لاس ته راوړي، زموږ تاسو فیسبوک لاس ته راوړي، زموږ تاسو د موبایل میسجان چې موږ استولې دا ټول مکمل هغه کولای شي چې واپس لاس ته راوړي یا دغه موبایل په ذریعہ لاس ته راوړي. نو تاسو دا ویډیو مسکپ کوئ، دا ویډیو تر پای پورې ګورئ. کوم چې راځم نن ویډیو مو خوښ شوی وي زموږ د انلاین زده کړې یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ چې راسره مخکې لاس ناولې په پوره خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. ګران محترمین دوستان د ویډیو شروع کولو څخه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو د ویډیو ته لایک ورکړئ ځکه چې دا ویډیو ته ډېر دوستانه پورې ورسیږي. ګران دوستان اوس نو موږ تاسو یو اپلیکیشن برنامې ته ضرورت لرو چې هغه خپل موبایل کې انسټال کړو، هغه اپلیکیشن فعال کړو، نو بیا هیڅ هم نشي کولای چې موږ تاسو ته موبایل هیستوري یعنی ډیټا لاس ته راوړي، یعنی برته دغه موبایل موږ پر بل ځای خرڅوو هغه رانیون کې چې بل څوک رانیسي، نو هغه بیا کولای شي چې زموږ تاسو د موبایل مکمل ډیټا لاس ته راوړي، زموږ تاسو د مکمل د انټرنیټي حالات، ټلیفوني حالات، اس ام اس حالات دا ټول تر خپل نظر لاندې راولي، یعنی خپل تر لاس لاندې کې. او که چیرې موږ تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړو، دغه کار خپل موبایل کې وکړو، نو بیا هیڅ کم نشي کولای چې موږ تاسو د موبایل ډیټا لاس ته راوړي. نو ګران دوستان د هر څه نه مخکې موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته ولاړو ګران دوستان دلته تاسو ته ګورئ دلته د پلی سټور کې د سرچینګ په ځای کې به موږ تاسو دغه هیستوري ایرزر به سرچ کړو. هیستوري چې سرچ موږ دغه اول اپلیکیشن تاسو ته ګران دوستان دغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن لینک هم تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې لډیر وسایل ورته تاسو دغه اپلیکیشن لاس ته راوړي. تاسو ته ګورئ د اپلیکیشن چې دی سولور دا دون دغه دی او 10 میلیونه کسان دغه اپلیکیشن انسټال خپل موبایل کې، نو تاسو هم دغه اپلیکیشن خپل په موبایل کې انسټال کړئ. او دغه اپلیکیشن لینک هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم. کله چې دغه اپلیکیشن انسټال خپل موبایل کې رانسان او ډاونلوډ خپل موبایل کې مو انسټال کړئ دغه اپلیکیشن تاسو ته ورسره دغه اپلیکیشن دا به موږ تاسو راخلاصو. کله چې مو راخلاص کې دلته پر دغه سٹارټ سټرینګ نیو باندې پرازي پر دغه باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته ګورئ کله چې پر دې کلیک کوئ راځي دلته انسټالینګ شروع کیږي او دا برنامه خپل راخلاص شي. تاسو ته ګورئ اوس انسټالینګ شروع ده. دا ایډز راځي د ایډز اوپر شاته کو بدل راځي پر دغه ایګر باندې به کلیک وکړئ انسانو. کله چې مو کلیک دغه اپلیکیشن هم مشترک تاسو ته انسانو دغه برنامه دغه شامل تاسو لاس ته رااله دا تاسو ته ګورئ د هر څه نه مخکې تاسو ته ګورئ کلیر آل اپس چې سچ کېچ ته چشته دغه اپلیکیشن چې پر دا باندې ټیک مارک کړئ سره دا موږ تاسو موبایل کې چې څه اپلیکیشنان څه برنامه انسټال وي او په هغه برنامو کې چې کوم اپلیکیشنان مو راخلاص کړي کوم شی چې مو راخلاص کړي دا ټول مکمل ډیټا ده. او دا بیا براوزر دی موږ ته دا ټیک مارک موږ تاسو موبایل کې چې کوم براوزر و مثلا کروم و یوسی و اوپیرا و پوپین براوزر و هر براوزر چې تاسو دوی کوم براوزر چې په هر براوزر کې چې موږ تاسو هر اپلیکیشن راخلاص کړی یعنی یوټیوب چینل په راخلاص کړو، فیسبوک آی ډي په راخلاص کړو، یو بل کار په کړو دا د هغه لپاره دی. دا تاسو درکې او دا کلیپ چې کلیپ بورډ دی او دا به موږ تاسو په چا سره خپل موبایل کې شان ذخیره کړو یعنی په ذخیره کړو ځکه چې میسجان ذخیره کړو، یو خبر یو आवाज یو شی مو اس چې مو ذخیره کړو هغه ټول د تاسو له منځه وړل شي. دا لاندې دا به پروشکا ده دا کوم براوزر دا ټول تاسو ټیک مارک دا په ټول اپلیکیشنانو کې چې موږ تاسو دغه انسټال کړم دغه انسانو دا ټول موږ تاسو له منځه وړل شي. تاسو ته ګورئ پلی سټور دا سره ولته انسټال کړئ دا براوزر تاسو ته وي دا ټول ټیک مارک سره برنامه ټیک مارک کېدل غوښتل بس ټول ټیک مارک کله چې مو ټیک مارک رانسان تاسو ته وي دا به اوس نو ټیک مارک بس تاسو پر دا کلین باندې به کلیک کوئ. کله چې په دا کلین باندې مو کلیک انسان تاسو ته ګوري بدل تاسو ته کلینټ سو کله تاسو ته ګوري هیستوري کلینټ و ټول کوم اپلیکیشنانه کوم برنامه چې ما شان نسب کوم شان ما را خلاص کړو هغه اوس ټول مکمل لمه زولاړه هیڅ کوم نس کولای چې ما د موبایل هیستوري یعنی ما د موبایل ډیټا لاس ته راوي نو ټن باندې کلیک وای بس نه راوځي.
کلیک مران ساده سدوي په ځین راوځي په اوس موږ تاسو موبایل کې په فیسبوک کې په یار اپلیکیشن کې موږ تاسو موبایل دغه کې اپلیکیشن خلاص وو هغه ټول له منځه ولاړ اوس نو هیڅ کم نشي کولای چې موږ تاسو د موبایل یو دغه کې شي هغه لاس راوي او خپل موبایل کې رسه غلا کی نو ګرام مرتبه دوستان دا موږ تاسو نن نوی ویډیو کوم چې د ازمن نوی ویډیو مخ خوشاله وي زموږ د انلاین زده کړې یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د غنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ سره سره مخکې موږ ناولت په پوره خوندوري ویډیو ته تاسو پورې درو رسیږي ګرام مرتبه دوستان کوم چې د ازمن نوی ویډیو مخ خوشاله وي ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ او په کمنټ کوي چې ویډیو مو خوښه شوه او بل کوم پښتون لري ګرام څنګه تاسو په کمنټ کې راس کولای شئ والسلام